یو ډیره افسوسناکه واقعه چې په پیښور د وځو کې مخې ته راغلې ده چې یو ظالم زوم را پاسېدلی دی، خپل سخر هم وجلی دی او سخر سره سره خپله ښځه هم وجلې ده. ورسره یو بل وړوکی ماشوم چې د څو میاشتو او د دغه سړي زوی و، هغه هم ورپسې یو میاشت پس مړ شوی دی. دا واقعه د پیښور په د وځو علاقه کې مخې ته راغلې ده چې ویل کېږي دغه سړي به چرس هم سکل او د چرسو سره د آیس نشه هم کوله، خو وایي چې د ده په خپل کور کې خپل ورونو خپل مور پلار سره لانجې راغلې وې، نو سخر یې ورته ویل چې راځه د کرۍ په کورونو کې مه اوسېږه، ما کره اوسېږه. خو چې کله دا خپل کلي خپل علاقې د وځې پیښور ته راوستی دی، نو تقریبا 8 کاله تیر شوي دي چې دلته به یې ژوند تېرولو، خو اخلاق یې ښه نه و او ده به د واشنګ یعنې د ګاډو د وینځلو په شوروم کې یا په واشنګ سنټر کې کار کولو، چې په دغه ورځ باندې ویل کېږي د روژې ورځ وه، یعنې دا واقعه په رمضان المبارک کې شوې ده او دغه سړي غوښتل چې ما ته روټۍ راکړه. کور کې ورته ویلي چې هېڅ هم نشته، څه کار روزګار وکړه نو بیا به روټۍ وخورئ، ځکه چې ده به سم کار روزګار هم نه کولو. خو د هغې نه پس دې سړي ته غوسه ورغلې ده، تمانچه یې راخیستې ده، اول یې خپله ښځه ویشتې ده او بیا د ښځې نه پس خپل سخر هم ویشتی دی او د دغه سخر ورور یې خبره کوي چې کیدای شي د ده دا خیال و چې د سخر وجلو سره به ټول جایداد د ده پاتې شي، ځکه چې د سخر یې زامن نه و، 3 لوریانې وې چې یو لور یې د دغه سړي ښځه وه او 2 په نورو ځایونو کې واده وې. نو درنو دوستانو، دا افسوسناکه واقعه ده. دغه ظالم سړی اوس نیول شوی دی، پولیسو سره دی او د کلي علاقې خلک ورته د سختې سزا غوښتنه کوي. دا ویډیو تر همدې ځایه وه. ستاسو مننه کوم چې تاسو را سره تر اخره پاتې شوئ.